مزدور بابا چې زمونږ په کور کې یو مزدور و، په عمر مشر و، رنځور و، په سپینه ږیره یې مزدوري کوله، په وچو شونډو یې خواري کوله. سهار به کار ته ډېر وختي راتو، له اذان وروسته سمدستي راتو، په یوه ساه باندې یې کار کاوه خو له پوښتنې انکار کاوه. تندي کې هر وختې بجې ښکارېدې، راته کې ډېرې اندېښنې ښکارېدې. یو ورځ یې څنګ ته په تلوار راغلم، بیا په خبرو په قرار راغلم. ما ویل کاکا دومره خفه ولې یې؟ ته خپل وځان ته په غوسه ولې یې؟ ستا په ژوندون کې هېڅ خوښي نشته، ولې ستا مشر څو بچي نشته؟ زه چې تا وینم ته په خفه ښکارې، کاکا ته ولې په غوسه ښکارې؟ ما ته د خپل زړه لږه حال راکه. کاکا جواب د دغه سوال راکه. ویل یې درد مې د ویلو نه دی چې زه یې ساتم د ساتلو نه دی. زه په ځواني کې مزدوري ته لاړم، د سعودي عرب مسافري ته لاړم. ما به خواري کړه د همدو دپاره، ما مزدوري کړه د بچو دپاره. شپه ورځ مې نه کته او کار مې کاوه، و آیندې ته انتظار مې کاوه. زما د بچو د لویدو انتظار او د لمسیانو د لیدو انتظار. خو لنډه دا چې له مودو نه پس زه کور ته راغلم له کلو نه پس. عمر مې تېر و، نور بوډا ښکارېدم، خپلو بچو ته هم بلا ښکارېدم. ما مې بچیانو ته زارۍ کولې چې ما خو تاسو ته خوارۍ کولې، زه خو مو پلار یم، لږه وار راکئ، لږ په خبرو کې اختیار راکړئ. دا درمل لرې کړه نور راکه، پښې مې خوږېږي لږه زور راکه. هر شی په سوال او په منت غواړم، زه خو مو پلار یم عزت غواړم. مشر بچي مې راته دا ویل، راته په خشکې کې بیا ویل، کله دې ملا کله دې پښې خوږېږي، سر دې د ورځې او د شپې خوږېږي. کله شربت غواړي ګولۍ غواړي، هر شی په سوال او په زارۍ غواړي. کله شربت غواړي ګولۍ غواړي، هر شی په سوال او په زارۍ غواړي. په هر یو کار کې مشوره غواړي. پلاره ته څه رقم قصه غواړي؟ پلاره بیخي درنه تنګ شوی یمه، په دوو سپېږمو درنه راغلی یمه. پلاره دا ستا پاتې کېدل ښه نه دي، ستا سره کور کې اوسېدل ښه نه دي. ته ځان ته کور او زندګي جوړه که، لرې له موږ نه ښه خاني جوړه که. خو لنډه دا ده چې جلا یې کړم، د کور او کلي د خندا یې کړم. ځانونه یې ښه ډېر رانه لرې کړل، لمسیان یې هم راڅخه منې کړل. اوس یې له کوره جلا کړی یم زه، له خپله کوره یې شړلی یم زه. اوښکې یې پاکې کړې او دا یې ویل، غرې ونیولی په ژړا یې ویل، ځان ته خواري او مزدوري کومه، لرې له دوی نه زندګي کومه. اوښکې یې پاکې کړې او دا یې ویل، غرې ونیولی په ژړا یې ویل، ځان ته خواري او مزدوري کومه، لرې له دوی نه زندګي کومه. د ګډ ژوندون او د خوښۍ کیسې ما به کولې ګړندۍ ټپې. ما ویل بچیان به مې لویان شي، ما پسې به شاته را روان شي، زما عزت به شا مدام کوي، ما ته به ډېر ډېر احترام کوي. ما ویل بچی او زندګي به وي، ما نه راتاو به وي، خوښي به وي. هغه خوبونه مې په اور لاهو شو، هغه فکرونه مې په اور لاهو شو. ما چې بچو ته مزدوري کوله، هسې بې جایه مې خواري کوله. ویل یې ډېره زندګي مې وکړه، هسې بې جایه ویل یې ډېره مزدوري مې وکړه، هسې بې جایه زندګي مې وکړه. راته ښکارېږي چې هر څه نشته، زما په ژوند کې خو خواږه نشته. راته ښکارېږي چې هر څه نشته، زما په ژوند کې خو خواږه نشته. اوښکې یې پاکې کړې او بیا یې ویل، غرې ونیولی په ژړا یې ویل، دغه زما د خاموشۍ راز و، دغه زما د خواشینۍ راز و. خو آخري کیسه به دا وکم، د مایوسي ټپه به دا وکم. ما چې همدو ته مزدوري وکړه، زما بچو خو ناځواني وکړه. چې مېلمسو سره یاري وکړه، دغه مې غټه خطایي وکړه. زه به همدا ارمان تر ټوله حده وړمه. ډېر ډېر مننه. غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ؟ د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي. پته: د لومړي مکرویانو وروستی تمځای، د سمټ خانې 3 لارۍ، مقبل مارکیټ، د طلایي دروازې ښوونیز مرکز. د اړیکې شمیره 0 20 شپږ څلوېښت 8 څلوېښت 101.